هغه وروستي قدمونه چې هیلې یې رامړې کړې د ملي اردو د ختمېدو داستان. داسې معلومېده چې د شپې 3مه برخه ده. د نظامي الوتکو غږ راویښه کړم، سترګې مې خلاصې کړې. ورور مې تر سترګو سو چې له کوم چا سره په ټلیفون خورا ګړندی غږېده، لکه کوم نظامي چې و. موبایل یې د څو ثانیو وروسته قطع کړ. ورغږ مې وکړ، وروره څه کیسه ده؟ ویل یې ولایت مقام سقوط شو. دې الوتکو کې د ښار لوړ رتبه چارواکي ځي. ما ورغبرګه کړه نظامیان څه شوه؟ تر څه مودې سکوت وروسته یې د خبرو فاصله لنډه کړه. ویې ویل هغه هم ځي. فکر کوم ځینې ولایتونه یې طالبانو ته تبادله کړي. دې دروغجنې جګړه کې تر هر څه دردونکی د هغه سرتیرو دوکه کول و چې د وطن د دفاع په نوم تر ننه په خط کې وجنګېدل، شهیدان شول. د دې تشویشونو سره مې سترګې ورغلې او ویده شوې وم. څو دقیقې وروسته مې سترګې وغړولې. د لمانځه وخت و چې ناڅاپه مې د خاله د خاوند غږ تر غوږو شو. ویل یې هلئ راسئ ستاسې نظامیان ځي. د خاله خاوند مې د خپل وخت لوی مجاهد تیر شوی و. د نظامیانو د موټرونو د غږ ترڅنګ مې د مور دعا له ژړا سره ګډه واورېده. ویل یې خدای مو ژوندي لره، بریا دې ستاسې وي. زما په شمول د کور ټولو ښځو او نجونو ځانونه د کور تر دروازې ورسول. د کور دروازه مې خلاصه کړه. د اردو موټرونه له تور سور زرغون بیرغ سره یو ځای د سپین بیرغ په منځ کې په داسې حال کې تېرېدل چې طالبان په موټرونو او موټرسایکلونو سپاره له سپین بیرغ سره تر مخه و او دوی ورپسې و. بې اختیاره مې له سترګو اوښکې روانې وې. ورور مې د سرای د دروازې د باندې دواړه لاسونه تر شا ولاړ و. دې به نورې ورځې بغیر له دسمال او خولۍ څخه نه وته. خو نن په داسې حال کې چې بې پروا سر تور سر او لوڅې اوږې و پوښتنه یې وکړه څنګه راغلې؟ ما ورغبرګه کړه زه مې ملي احساس راویستم. دوی و چې زموږ امنیت یې ساته. خورا په ډاډ سره مو هر سهار د کتابونو بسته په اوږه راځوړندوله. درسونه مو ویل چې موږ ته د سواددار او پوه خلکو خطاب کیږي. دوی و چې شپې یې زموږ د آرام خوب دپاره سبا کولې. دوی و چې نن موږ هر څه یو. زما د احساساتي حالت د ورور ستونی د ژړا ډک کړ، داسې لکه اوښکې چې له سترګو رخصتي اخلي. ما ته یې شا کړه. څه شېبه وروسته یې مخ راوګرځاوه. سترګو یې هر څه روښانه بیانول. درځه چې د ټانکونو د تیز رفتار له کبله دوړې دې ناروغه کوي دي. بغیر له ځنډه مې ورغبرګه کړه وروره دا دوړې ماته د ګلابونو تر خوشبویي معتبرې دي. دا دوړې زما معافیت قوي کوي. دا دوړې زما هغه هیلې دي چې له دوی سره ځي. دا دوړې ماته د سولې د سمبول بوی راکوي. دا دوړې ماته د سکون انګیزه راکوي. ورور مې دروازه بنده کړه. د سر په خورولو یې راته د کور خواته د روانېدو اشاره وکړه. ما په ناهیلي ډول د ځان سره دا زمزمه کول نظامیان به یو ځل بیا راځي. هو تاسو به حتما د نوي پیغام سره راځئ. وخت به راځي. هو وخت د هر چا راځي، خو ستاسې په دوره‌یي شکل. د دې هیلې سره سره چې دوی به راځي له خدایه مې یوه هیله درلوده چې نور قیامت که نور مې د ژوند څو شېبې لنډې کړه، ځکه زما فکر راته دا وایي چې د دوی تګ د ښه ژوند کولو پای دی.